عبیدالله بارکزی څنګه ووژل شو؟ د کندهار امنیه قومندان تعدین خان کیسه کوي. پرون د کندهار ښار شپږمه ناحیه کې د ناپېژانده وسلوالو لخوا له ارزګان ولایت څخه ولسي جرګې ته د تېرې دورې غړی عبیدالله بارکزی ووژل شو. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تعدین خان د پیښې د تایید ترڅنګ ویلي دي چې نوموړي ته لومړی زنګ وهل شوی او بیا هغه مهال وژل شوی چې موبایل یې غوږ کې و. نوموړي له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې عبیدالله بارکزي ته لومړی په ټلیفون زنګ راغی او دی له خپلو ساتونکو تر 100 متره واټن لرې شو چې وسلوالو ووژلو او له سیمې وتښتېدل. تعدین خان وایي چې په سیمه کې پولیسو پلټنې پیل کړي دي او وروسته به معلومه شي چې نوموړی ولې او د چا لخوا ووژل شو. د طالب وسلوال ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر ولیکل چې د عبیدالله بارکزي په وژنه کې د دوی جنګیالي لاس نه لري. بارکزی په تیره دوره کې له ارزګان ولایت څخه ولسي جرګې ته د خلکو استازی و، خو دا ځل یې له کابل ځان نومان کړ خو بریالی نه شو. مننه چې د ویډیو تر پایه موږ سره وئ. مهرباني وکړئ د افغانستان ایکسپریس چینل سبسکرایب او د زنګ تڼۍ کېکاږئ تر څو په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.